أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جناب صدر محترم جناب حضرت مولانا عبد الجلیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ حبیب الحسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع ملاکنڈ، دیگر علماء کرام، دې علاقې سپینو په مشرانو، قدرمنو، غیرتمندو مسلمانان وروڼو، نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې ډېر ګڼ تعداد کې د دې علاقې مشران اسرار احمد شاهد صاحب سره د پوره خاندان نه، سره د پوره تنظیم نه او ګڼ شمېر نور مشران چې کوم د نومونه دلته واخیستلي شو، ای په جمعیت علماء اسلام په دې عظیمه قافله کې د خپل شمولیت اعلان وکړ. د الله نه دعا ده چې الله پاک دوی او موږ ټولو له د دغه حق کاروان او د حقې قافلې سره تر اخرې سرلې پورې د صبر استقامت توفیق نصیب کړي. دوی ډېره عظیمه فیصله وکړه او دارنګې په یو عظیمه قافله کې چې د الله په نزد بختوره قافله ده او تر قیامته پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې یوه ډله به دین باندې قایموي، د چا نه به یېرېږي نه، د چا د ملامتیا نه، د پروپیګنډو نه، د خبرو به نه یېرېږي او هغه به قیامته پورې دین حقه باندې کلکه ولاړ یا ډله. امام بخاری رحمت الله علیه دویم جلد کې ترجمة الباب کې وایي چې هم العلماء، دا ډله چې کوم حدیث مبارک کې ذکر شوې ده د عالمانو ډله ده. د علماو د دغې عظیمې قافلې سره دوی د خپل شمولیت اعلان وکړ. نو انشاءالله څنګه راځي صحبت صالح ترا صالح کند او صحبت طالح ترا طالح کند، نیکانو په صحبت سره نیک شي او د بدانو په صحبت بد شي. پسر نوح با بدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف و روزی چند پای نیکان گرفت مردم شد. د نوح علیه السلام زوی غلطو خلکو سره کېناست، لاړ تباه و برباد شو. نوح علیه السلام ورته فرمایل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ای زما بچوړیه دې کشتۍ ته راوخیږه، غلطو خلکو سره مه کېنه. قال سآوي الی جبل یعصمني من الله، وایي زه به دې غره ته وخیږم د سیلاب د اوبو نه به بچ شم. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. نوح علیه السلام ورته فرمایل چې دا د عذاب اوبه دي، دا د سیلاب اوبه یوازې نه دي بلکې دا د عذاب اوبه دي او دې نه نن ورځې څوک بچ کېدونکي نشته. دوی لا په دې حالت کې وو چې وحال بینهما الموج فکان من المغرقین، یو چپه راغله د نوح علیه السلام زوی غرق او تباه شو. نوح علیه السلام برګزیده پیغمبر، لیکن زوی غلطو خلکو سره غلط مجلسونو کېناست، لاړ تباه شو. او بل طرف ته سګي اصحاب کهف روزي چند
پایینه کان گرفت مردم شد د اصحاب کهف سپیو اصحاب کهف سره مرګري شه اصحاب کهف الله قرآن مجید کې دا واقعا ذکر کړی ده دا نوجوانان لکانو انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدى کلک ایمان روړ دی نوجوانانو بیا وی چې دا کافر بادشاه دوباره کافران نکی نو مشوره وکړي دی غر ته بلاړ شو ورکې به یو غار وګورو پای کې او پناه واخلو د کافر بادشاه نو بچو دی روان شو په لاره یې وشمن کې یو سره چې کوم دی هغه ګډو بیزو سره یو سپی و هغه هم ورپسې روان چې دی به شړه هغه به ورپسې روان هغه ورته ګویا نه شو چې زه خو ستاسو نیکانو خلکو سره مې محبت او مینه د تاسو ما ولې شړی زه به ستاسو ملګرتیا کوم نه هغې سړي غر ته وختل نوجوانانو لکان دی پسې غر ته وخت هغې غار ته ننوتل د سپیو ته د غار په خوله کې کېناست وکلبهم باسط ذراعی بالوسید الله قرآن مجید کې چې کوم دی فرمایلی دي شیخ سعدي رحمه الله فرمایي چې یعنې دی چې کوم دی د نیکانو خلکو سره کېناست نه الله ورته وایي چې یعنې ته د نیکانو سره ډېره مینه ده او د نیکانو نوجوانانو مسلمانانو سره ستا ډېر محبت دی نو زه به تا چې کوم دی د قیامت په ورځ تا نه انسان جوړ کړم تا به جنت ته بوځم نو الله پاک به چې کوم دی هغه جنت ته بوځي چې یو سپی د نیکانو بندګانو په دغه سره الله په نظر د رحمت ورسره ګوري او انسان چې د نیکانو سره ملګرتیا وکړي علماو سره ملګرتیا وکړي نو آخر کې به جنت کې الله ټول الله دې موږ ټول جنت ته بوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء مع من احب دنیا کی چرچا سر محبت و آخرت کی بداغ پسب کی فاسی دنیا کے غلط و خلق سر آخرت کی بدا غلط و خلق سب کی پاسی دنیا کے عالمان و سر و نیکان و سر و آخرت کی بداغی پسب کی پاسی اللہ دے مکٹول نا عالمان و نیکان و پسفون کی پاسی اور ایمان دے اللہ مکٹول چکم دے نصیب کی اور روزی کی لہذا دی اور فیصلہ کرے دا جمعیت علماء اسلام کی دا شمولیت اور جمعیت علماء اسلام کے ډېر کابر بزرگان آج کم دی تیر شوي دي دا په حالت باندې نشي کېدی چې دا دومره عظیمه قافله د لکونو علماو هغې په غلطه روانه شي او چې کوم دی نو چا پسې روان یم ورپسې په صحیح روان یم نو صحیح به یي که نه به بیا به صحیح مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه د دې چې کوم دی عظیمې قافلې یو ډېر لوی شیخ و بر صغیر نمک لیکن آدم رضی کم دے حرام سیاسی میدان کی بہر وقت کم دے موجود ہو لیکن دورے بے کولی نٹول ہندوستان دورے بے چکم دے کولی جمعیت علماء ہند پائے وقت آدم رلوے چکم دے ہاں شخصیت جن مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دا پبارک فرمائی مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ پخبلہ دا جمعیت علماء اسلام پاکستان اولانے امیروں 50 کال نه زیات د قرآن مجید خدمت کړی چې کله وفات شو د قبر نه خوشبویي چې کوم دی روانه شو انګریزان راغله وایي دا خوشبویي پې دا شاګردان اچوي او دارنګې چې کوم دی دا دوی ورسره محبت دی نو اوس خوشبویي پې واچوي نو خلکو ته وایي چې راشئ وګورئ دا خوشبویي ده نو انګریزان راغله هغې خاوره انګلینډ ته ویوړه انګلینډ په لیبارټو کې ټیسټ کړم بیا د هغې راپورټ یې ولیکه چې دا د دنیا خوشبویي نه ده بلکې دا د جنت خوشبویي ده آغا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پمارا کی فرمائی ویزا سوال لسکال حج تلارم او حج کے دا طول دنیا اولیاء اللہ بزرگان را جمع کی گی خو با دی سوال اوزی پی جنم با دی سوال لسکال کی جو سمرا بزرگان و علماء سر و نیکان و سر زمل و شوئن نو قسم دے یو دا حضرت مدنی مقام تا نرسی ټول دنیا کې الله غلی یو مقام ورکړه نا خو په غلطه نشي کېدی جمعیت علماء هند مشر هغه مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه زموږ مشر و او په جمعیت علماء اسلام ابتدا په پاکستان کې هغه کړې وه د قائد ملت اسلامیه مولانا فضل الرحمن صاحب والد مرحوم رحمه الله نا یو ځل چې هغه ته مفتي صاحب په ځای خولې خطا شو نو صوفي صاحب ورته ووایي نو خلکو پورې وخندل مفتي صاحب ته صوفي صاحب وایي
نو مفتی محمود رحمت الله علیه ورته فرمایل چې د ته بد مه ګورئ او بد پې مه وایئ. ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مفتی صاحب ویلو په خوب کې ومې لیده. حضور علیه الصلاة والسلام یو کس دا چې کوم دی لیدلی حضور علیه السلام او مفتی محمود رحمت الله علیه داسې یو ګوټ کې لرې ناست و. سړی راغی د یو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ. نو هغه ویل چې لاړ شه د هغې صوفي صاحب نه تپوس وکړه. مفتی محمود صاحب ته اشاره کړه. د الله هغې له یوازې سیاسي مقام نه بلکې د بزرګۍ په اعلی مقام او د ولایت په اعلی مقام باندې چې کوم دی او قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دا کله چې پېښور آرمي پبلک سکول باندې حمله وشوه 200 کسان چې کوم دی نوجوانان ماشومان پای کې شهیدان شو او دماکې دغه وشو پکې. نه هغې نه پس چې کوم دی د حکومتونو د بهر ملکونو په پرشر باندې کوشش کوو چې مدرسې بندې کړو ځکه دا نه مدرسو نه دا خلک راغلي نو دوی دا دهشتګردي کړې ده. په هغې باندې مولانا فضل الرحمن صاحب د حکومت سره ډېر بحث مباحثه چې کوم دی کوله چې زموږ سره سیکورټي ادارې شته سیکورټي ادارې ستاسو دي او کلاشنکوف تاسو سره دی وسله تاسو سره ده او تپوس مې تاسو د طالبانو مولیانو نه کوئ د مدرسو نه دا خو تاسو د هغې خلکو نه تپوس وکړئ چې چا دغه ذمهداري نه دا ذمهداري خو نه د طالب ده او نه د ملا ده چې د قوم حفاظت نه کوي. دا چې لکه یو څوکیدار د چا نه غلا وشي یو دکان نه یو کور نه یو ځای نه غلا وشي د څوکیدار نه به تپوس کړي که د ګاونډي نه به تپوس کړي څوکیدار نه به تپوس کړي چې د چا ذمهواري ده هغه نه به تپوس کړي. د مولانا صاحب په هغې باره کې ډېر دغه وکړه د وفاق المدارس اجلاس په اسلام آباد کې شیخ سلیم الله خان صاحب دا ډېر لوی خلک بزرګان او ډېر لوی علما دا چې کوم دی هغې کې ناست و مولانا مفتي رفیع عثماني صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب چې د هغې کوم دغه وکړه په کوم انداز کې خبره وکړه چې ما د مدرسو په دې طریقې سره دفاع وکړه کني د حکومتونو دغه ټیک نه و خیالات صحیح نه و بندولې مدرسې. د مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې مولانا فضل الرحمن صاحب دا مدرسې بچ کړې د ده په برکت بچ شوې. که دې نور عمل الله ته پیش نه کړي او دا عمل الله ته پیش کړي چې ما دا مدرسې بچ کړي نو الله به جنت ته بوځي او الله به مغفرت چې کومې نصیب کړي. لوی اکابر بزرګان معمولي څه خلک نه و د هغې خبرې د کاڼې کرښې وي. نو دغه اکابر دي زموږ بزرګان دي دا یو عظیمه قافله ده داسې نه چې ګین دا اوسنی لکه څنګه چې تاسو ته مفتي صاحب وفرمایل په دا یو عظیمه قافله کې دوی چې کوم دی د خپل شرکت اعلان وکړ او موجوده حالاتو کې تاسو ته پته ده د ملک کې چې کوم دی هغه څومره حالات خراب شو دیني لحاظ سره خراب دنیاوي لحاظ سره چې کوم دی خراب. یو زنانه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کوي نه هغې له عزت ورکوي او څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ننګ وکړي نه هغه له پانسي ورکوي. پانسي چا له پکار ده چې کوم د حضور علیه السلام په ناموس باندې حمله وکړي هغه له پانسي پکار ده که حضور علیه السلام باندې ننګ وکړي هغه له پانسي پکار ده. آسیه ملونه دې خلاف چې کوم دی هغه عدالت فیصله وکړه او دا به چې کوم دی دا پانسي کېږي نه هغه چې دا حکومت راغی بس چې کوم دی ښه به پروتوکول سره د شپې چې کوم دی هغې له عدالت راوغوښته او ججان یې راوغوښته او د شپې فیصله مو وکړه او جهاز هم راغی پروتوکول سره عزت سره رسوت هم کړه او امریکې ته یې ورسوله. دا اول یې دومره عزت یې وکوي ځکه چې دی د حضور علیه السلام په ذات باندې حمله کړې ده نو دی د حضور علیه السلام ناموس داغدار کړی دی راشئ موږ به یې عزت کوو. څومره د افسوس خبره ده مسلمان دپاره که نه ده. ممتاز قادري چې هغه حضور علیه السلام باندې ننګ وکړو او دا د هغې چې کوم دی هغه ګورنر د حضور علیه السلام په شان کې خبرې وکړې بس هغه ولګېد او هغې چې کوم دی هغه مردار چې مردار یې کړ نو اوس دی له چې کوم دی پانسي ورکړه نو هغه اوس د قبر لاندې پروت دی او چې کومې مسله د چا نه جوړه شوې ده آسیه ملونه او سم بارمل کې پروتوکول سم عزت سره ګرځي دا زموږ وطن کې دیني اقدار دي او زموږ د دین چې کوم دی خبره ده. دلته چې کوم دی هغه مندرونه جوړېږي په اسلام آباد کې ګردوارې چې کومې جوړېږي جوماتونه ورانېږي د جومات کراچۍ کې ورانوي که نه ورانوي 6 جوماتونه چې کوم دی هغه سند کې روان کړه بیا چې کوم دی علما کرام میدان ته ووتل د جمعیت علما اسلام او هغې وي که تاسو بل جومات وران کړو بس زموږ جنازې به کوئ نه هغې نه پس به یې چې کوم دی روانوئ نه هغې واپس شو. نن په دغې حواله سره دغه هم دي
نو په دې ملک کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناموس خطره کې دی په دې ملک کې د هغې دغه ډېر دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم نبوت چې کوم آیین کې لیکل شوی دی د هغې د ختمولو مستقل منصوبې دي بیانونه پرې راځي د اسرائیل د تسلیمولو منصوبې دي چې هغه د دشمن دا زموږ یوازې دشمن نه و که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه واخله دا یهود زموږ تر قیامته پورې دشمنان دي او الله وایي دې سره مه د دوستي کې ونه بسه کې الله فرمایي د هغې د تسلیمولو خبرې شروع دي که نه دي اول ځل په اسمبلی په فلور باندې روزانه نه پاسي او د هغې خبرې کوي لہذا دیني لحاظ سره خو موږ ډېر خراب یو حالانکې دا ملک د اسلام په نوم آزاد شوی ملک دی دی که نه دی دې دپاره زرګونو خلکو دا چې کوم دی قربانۍ ورکړې خو د اسلام په نوم یې ورکړې وې د نور څه په نوم یې نه ورکړې وې نن هغه اسلام په هغې کې دومره کمزوری دی اسلام په هغې کې چې کوم دی ضعیف دی او کمزوری دی او نن بېدینه خلک په هغې کې چې کوم دی هغه زورور دي د هغې خبره چې کوم دی منلې کېږي د دې به الله زموږ نه تپوس کوي که نه کوي دا زورور خلک چې دغلته رسولي چا رسولی دی دا خو د دې قوم پرې اوټ ځي هغې زورور نه وي زورور خو الله دی خو لیکن دا ظاهري طاقت ورکول دا خو د عوامو په لاس کې دی نو چې هغې هلته که شراب کوي که کباب کوي که د ختم نبوت چې کوم دی مسله روان وي او که د حضور علیه السلام په ناموس باندې حملې کېږي که د ناموس صحابه باندې حملې کېږي که هره بېدیني کوي نو چې چا ووټ ورکړي د هغه به پکې صحیح که نه وایي من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها چا چې ښه سفارش وکړو نو هغه په خوالي کې به یې فایده وي او دته به ثواب میلاویږي او چې بد سفارش وکړو نو بس د هغه ته به نقصان ده ته به هم رسېږي هغه ته هم رسېږي ده ته هم رسېږي یو سړی به ممبر شي یو سړی به چې کوم دی وزیر شي او دغه به شي حکومت ته به راشي نو اقتدار به هغه ته میلاو شي وزارت به هغه ته میلاو شي ممبري به هغه ته میلاو شي او موږ به پکې هسې کړېږو او هسې به ګناهګارېږو نو دا سړی هوښیار که کم عقل سړی چې نه بل د عهدې دپاره د بل د دنیا سمولو دپاره ځان خرابوي او خپل آخرت خرابوي دا خو به سړی هوښیار سړی دا نه دی هوښیار سړی خو هغه دی چې دی هر څه چې کوي خو چې زما آخرت خراب نه شي په دې باندې به چې کوم دی دغه کوي داسې به کوو که دا سوچ به کوو که نه به کوو دا د سوچ تقاضا ده که نه ده او داسې نه ده چې دا صرف